پښتو ادب کې د هندي سبک پیرو شاعران څنګه چې حمید بابا پښتو شاعرانو کې په لومړي ځل داسې سبک جوړ کړ چې د خپلو ځانګړنو له مخې هندي ادبي ښوونځي پورې اړه لري. د حمید د وینا دود د ده د مهال شاعرانو او وروسته تر ده نورو شاعرانو خوښ کړ چې په هماغه لار یې ویل پیل کړل. لر او بر او حتی د هند په ځمکو کې ډېرو شاعرانو د ده لار نیولې ده او خپل شعري سبکونه یې د حمید د شاعرۍ په پیرو عیار کړي دي چې د پښتو ادب څېړونکي یې د حمید د سبک پیروان یا لارویان بولي او دا ټول بیا د هندي ادبي ښوونځي شاګردان بلل کېږي. په پښتو ادب کې د دغه سبک په پیروۍ شاعرۍ په پښتونخوا کې پیل شوه. په هند کې اوسېدونکو ځینې شاعرانو معراج ته ورسوله، په کندهار کې یې وده وکړه او اغېز یې تر اوسمهالې معاصرې دورې پورې پایښت وموند. د حمید بابا څخه وروسته د هغوی د مکتب په شاعرانو کې کانګار خټک، کاظم خان شیدا، حنان بارکزی، بیدل خانګل، خلیل محمدي، صاحبزاده قلندر صمد، عبدالله مخزوم، محمد بیاس، ملا محمد اکرم، علي خان، عبدالغفار بریالي او نور هم په خپل ځای اهمیت لري. حسین د 12مې پېړۍ شاعر دی. سبک او حمید مومند له پیروانو څخه ګڼل کېږي چې دیوان یې 1950 کال په پېښور کې چاپ دی. د پښتونخوا د هزارې ضلعې د سیمې په ملکپور کې اوسېده. د حمید د سبک په ښه پیروانو کې حسابېږي. د دیوان په زیاتره اشعارو کې یې د حمید فکر او مضمون لیدلای شو. لاندې بیت زموږ د ادعا ثبوت کېدلای شي. آب و تاب یې د محکم شو چې خط په رخسار راغی. رڼا کمه د سپوږمۍ شي چې شیرګیره په هاله کې. خان ګلخیل د پښتونخوا په سیمه کې اوسېده. ژوند یې تر 1150 هجري قمري پورې یقیني دی. د هندي سبک پیرو شاعر دی. په شعر کې یې مضمون آفریني او د هندي سبک ښکلاوې لیدل کېږي. د ده دیوان ورک دی، خو څو شعرونه یې په یوه ځانګړې مجموعه کې د خانګل خلیل څو شعرونه په نوم په 1460 هجري شمسي کال په کابل کې چاپ شوي دي. بل هر چاته دا خبره نه کا، وخت د بهار شو غوټۍ ګلونه کا. پسرلی د هغو چې یار ترڅنګ لري، هیواد بیل شوی له ارمانونه کا. صمد هم د 12مې پېړۍ شاعر او د هندي سبک پیروانو څخه دی. متفرقه اشعار لري. دیوان یې تر اوسه نه دی موندل شوی. د ده د غزلو یوه برخه د ښاغلي هیوادمل په ګلزار روا کې چاپ شوې ده. سرنشیب مې سر د غم په ګرداب درومي، سزاوار د عقوبت لکه کارون شو چې د عشق په مکتب ما د غم داستان لوست. حق حیران رالته فرهاد دوهم مجنون شو. د ګشت محمد د 12مې پېړۍ شاعر د پښتونخوا په سیمه کې یې ژوند کړی دی. متفرقه پښتو شعرونه یې په ځینو خطي مجموعو کې شته. دوره کې خزانې په 2م ټوک کې یې هم ځینې غزلې چاپ شوې دي. چې نږدې مې کړو سینې ته حبیب ورو ورو، په خاطر مې غشي لک کړو نصیب ورو ورو. ښه پوهېږم چې وصال د یار زحمت دی، خبر نه یم چې قریب کړم نصیب ورو ورو.